تازه خبر ایران لخوا د دوه افغانانو اعدامول او د طالبانو لخوا د ایران پر ضد زبردست اقدام. پاتې جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. ایران کې پر دوه افغانانو د اعدام حکم شوی. د هنګاو د بشري حقوقو سازمان سه شنبه راپور ورکړ چې د خراسان جنوبي په مرکز بیرجند زندان کې د دوه افغان بندیانو د اعدام حکم عملی شوی دی. دا کسان د قتل په تور نیول شوي او د ایران د قضایي نظام لخوا د اعدام حکم پر صادر شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د اسرائیل او ایران ترمنځ د اوربند له اعلان وروسته په یوه میاشت کې لږ تر لږه شپږ افغان اتباع په ایران کې اعدام شوي دي. بل خوا طالبان وایي 153 ټانکره بې کیفیته تیل مو بیرته ایران ته ورګرځولي. په نیمروز ولایت کې د نورم اف سټنډرډ ادارې چارواکي وایي چې له ایران څخه وارد شوي 250 ټانکره تیلو څخه 153 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته د هیواد ته ورګرځولي دي. طالبان ویلي چې په یادو ټانکرونو کې وارد شوي تیل تر معاینې او څېړنې وروسته بیرته ورګرځولي دي. د نیمروز د والي دفتر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د نورم او سټنډرډ ادارې په لابراتوار کې تر ارزونې وروسته د یادو تیلو کیفیت ټیټ بلل شوی او بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د دغه ولایت طالب چارواکو له سوداګرو غوښتي چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او کیفیت لرونکي تیل وارد کړي. طالبانو په خبرپاڼه کې ویلي چې له ایران څخه د واردونکو نفتي توکو د کیفیت ارزونې بهیر په جدیت روان دی او ټول هغه نفتي توکي به مسترد شي چې کیفیت یې ټیټ وي. په نیمروز کې طالبانو خبرداری ورکړی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په ناقانونه توکو او یا هم بې کیفیته تیل د نیمروز له لارې هېواد ته وارد کړي. دوی ویلي چې پاتې 9 ټانکره بې کیفیته تیل به هم ایران ته مسترد شي. د شنونکو په وینا چې ایران غواړي خپل بې کیفیته تیل افغانستان ته ولېږي تر څو له یوې خوا موټرو ته زیان ورسېږي او له بلې خوا د افغانستان هوا ککړه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.